د یو وخت خبره ده په یو کلي کې خلکو د رمضان میاشت کتله چې په دې وخت کې एकदम د رمضان میاشت هم په نظر راشي خلک ډیر زیات خوشحال شي په دې وخت کې جمعیت کې هم اعلان وشي د رمضان میاشت په نظر راغله ټولو خلکو ته دا درخواست ده چې د مونځ کولو پابند او د روژې نیولو پابند اوسئ. وا میټې د برکت والا میاشت راغله زه خو به ټولې روژې ونیسم. ښځې ستا خبره ټیک ده ما هم هیڅکله یو روژه هم نه ده پرېښودې. میټې داسې خو ښکاري نه چې ته چېرته رښتیا وایې ته چې کله نهار شي نو بلکل داسې ښکاري چې چېرته انسانیت به هم وخوري. د غټې پوزې چیښتنې داسې نه وي چې زه تا دلته کټ کوم ودې خورم بس نوره چپ شه زما مازغه مه خوره. هی میټې ته خو خفه شولې زه تا سره ګپ لګوم خفه کېږه مه روژه کې څوک جګړې نه کوي ځه شه به خوشحال شه او بیا ویده شه سهار به پښمني ته بیا پاسو. بیا میټا او نصیبه کینچي دواړه ویده شي دې نه وروسته د پښمني په وخت بیا په جومات کې اعلان وشي مسلمانانو د پښمني وخت شوی دی پاسئ شابه پاسئ زه ستاسو د پلار نوکر خو نه یم چې بار بار به تاسو پاسوم. د اعلان اواز چې واوري د نصیبه کینچي سترګې دغلته کې کولاو شي. میټې پاسه پاسه د پښمني وخت شولو. ښځې پاسمه ته بس روټۍ تیاره کړه. بیا نصیبه کینچي د روټۍ پخولو دپاره کیچن ته لاړه شي او میټا دلته بیا ویده شي. میټا تر اوسه رانغله ورځم چې ویې ګورم. بیا نصیبه کینچي چې کمرې ته راشي نو میټا دلته ویده وي. میټې پاسه د پښمني وخت ختمېدو واله ده. ښځې ما اوبه څښلي دي روټۍ نه خورم بس پرېمې ده. بیا چې کله سهار شي نو میټا ویښ شي. اوهو ما خو روژه ونه نیوله که نصیبه کینچي ته پته ولګېږي نو ماله به دومره پیغرونه راکړي چې وبه مې وژني بهر ځم چې څه وخورم. بیا میټا چې کله کور نه بهر ځي نو نصیبه کینچي وویني. میټا چېرته روان یې؟ ښځې ډېر ضروري کار ته روان یم. بیا میټا چې کله بهر ته راشي نو اخوا دېخوا چې وګوري شکر ده څوک مې نه ګوري چې اوس وخورم. بیا میټا دې وخت کې چې څنګه کیله خوري روژه خور روژه خور روژه خور چپ شه ولې ته زما په قبر کې څملې څه. میټا چې دې سره په جګړه شي نو دې وخت کې بیټو هم دلته راشي. میټا څه وشو ولې جګړې کوې وګوره بیټو دا ماته روژه خور وایي چیړي مې. ولې میټا وروره تا روژه نه ده نیولې څه. بیټو پښمني نه وم پاسېدلی دې وجې مې روژه ونه نیوله. میټا وروره دا خو ډېره غلطه خبره ده بیا خو تا ته صحیح وایي. چپ شه خپل نصیحت دې ځان سره کېږده او ما ته نصیحت مه کوه او دلته نه روږ شه داسې نه وي چې د روژې په ځای تا وخورم. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او میټا دلته د کیلې خوراک شروع کړي. اوس لږه ګزاره وشوه اوس کور ته ورځم. بیا میټا چې کله کور ته راشي نو نصیبه کینچي ووایي میټې چېرته کې ګشت کوې ورشه لږ د روژه ماتې سامان راوړه. ښځې ته یې خپله راوړه زه نن ډېر زیات تږی شوی یم. میټې مازغه مې مه خرابوه ورشه د روژه ماتې سامان راوړه. بیا میټا د روژه ماتې سامان دپاره کور نه بهر ته وځي نو په لاره کې یو کس د سره میلاو شي. میټې ما اورېدلي وو چې دا نن یو کس سره جګړه کوله. تا صحیح اورېدلی دي دا خو زما لاس ته رانغلو کني په وهلو مې ترې چمړه ویستله. ولې دې وهلو ولې دې کلي کې ستا د پلار راچلیږي ولې ستا د کوره روټۍ خوري چې تا وهلو. نو ولې زه دغه د کوره خورم څو کیله مې خوړل او روژه خور یې راته ویلو. میټا ولې تا روژه نه ده نیولې زه روژې زه نه شوم نیولی دومره لوږه تنده په ځان نه شوم تېروی دې وجې مې روژه ونه نیوله. بیا خو یې درته بلکل ښه ویلي دي غټ کټه څنډی او ته روژې نه لرې ما ته وګوره بوډا کس یم بیا هم روژې نه سم 11 میاشتې عیشي کوي ولې یو میاشت روژه نشي نیوی خدای دې دا برباد کا. دې دواړه دلته خبرې کوي چې په دې وخت کې یو کس راشي. پلارجانه ته دلته څه کوې مورجانه دې غواړي وایي راشي ترکارۍ کې مالګه چیکي تا خو هسې روژه نشته دلته ته اوس به دې وخت کې راتللې زما د عزت جنازه دې وویستله زه ورشم مور ته دې ووایه راځم مالګه ګورم د ترکارۍ. واه ته خو ډېر زیات دروغجن یې بس د پښمني په نه زېدمه که نه دې وجې نه مې روژه ونه نیوله نور به انشاءالله ټولې نه څومه. بیا میټا دلته نه روان شي او د روژه ماتې ټیم هم پر نږدو بندي شي. بیټو او د ده ملګری دلته ناست وي د روژه ماتې په انتظار کې چې میټا دلته راورسیږي. واه سرې هندواڼې او سره خواږې مڼې او که نه
یار نن می روزه وننیوله اول روژه وه نورې به ونیسمه ته ولې ماته داسې په غور غور ګورې څه چل ده میټا وروره مونږ سره کښېنه ته دلته روټۍ خوړی شي خو یو وعده به هم مونږ سره کوې څنګه وعده زر زر راته ووایه ته به سبا نه روژې ساتې او هغې نه وروسته ته بیا مونږ سره روژه ماتې کولی شي سمه ده زه هم سبا نه روژې نه سومه سمه ده زر زر کښېنه د روژه ماتې ټیم هم را روان ده بیا میټا دلته د روژه ماتې دپاره کښېني خو بل طرف ته نصیبه کینچي په کور کې ډېرې غوسې نه په اوبو باندې روژه ماتی کی میټا چې کله کور ته راشي نصیبه کینچي ورته ووایي میټې نن دې ښه ونه کړو ما وګوره اوبو سره مې روژه ماته کړه ای ښځې اوبو سره روژه ماتې کولو باندې ډېر زیات ثوابونه میلاویږي یو ملګری را سره میلاو شو په زبردستۍ یې کېنولو چې ما سره به روژه ماتې کوي بیا په بله ورځ بیټو ځان سره سوچ کوي یار میټا خو د روژې نیولو وعده ما سره کړې وه زه ورځمه چې کسه روژه یې نیولې ده او که نه بیا بیټو د میټا کور سره خوا کې پټ وي چې دې وخت کې میټا راشي د اوبو څکلو دپاره دا څه کوې میټا وروره ولې تا روژه نه ده نیولې روژه مې نیولې ده اوس به مخ هم نه وینځم څه بیا بیټو دې وخت کې ډول غاړې ته واچوي او میټا سره د کور نه وځي ای وروره میټا خو نن اول روژه نیولې ده واه واه میټا اول روژه ونیوله دا خو ډېر کمال وشول بیا دې دا ډول وهي په دې وخت کې د میټا اسخر کور ته هم راشي ای چچی میټا نن اول روژه ونیوله د میټې خواښې ووایي او اوره ته پته ولګي دا په ټول کلي کې ډنډوره ده چې میټې روژه ونیوه میټې ډېر مبارک شه چې روژه دې ونیوه بیا د روژه ماتې وخت شي بیټو او د ده دوست میټا د اذان انتظار کوي یار بیټو نن په روژه ماتې کې څه دی ته د پتیري نه کپړه اخوا که ډېر څه دي نن په روژه ماتې کې بیا د بیټو دوست چې کله کپړه اخوا کي نو په دې کې صرف کجور وي دا څه وایې بیټو د روژه ماتې سامان چېرته لاړو یار ما خو هر قسم ته فروټ کټ کړي وو دا څنګه میټا تا مونږ سره وعده وکړه هغې باوجود دې بیا هم داسې کار وکړو ته هېڅکله نه سمیږې ته روژه خور وې روژه خور به وي او همیشه دپاره به خورې ته بالکل انسان نه یې چپ شه څه روژه خور دې شروع کړي دي زما نن روژه ده ما روژه نه ده ماته کړې میټې بیا د روژه ماتې سامان چېرته لاړو چې د چا حق و هغې ته مې رسولی ده میټې څه مطلب بیا واوره مور جانې پرون مې هم اوبو سره روژه ماته کړې وه زمونږ مدد هېڅوک نه کوي بچې څوک به راشي انشاءالله زمونږ د روژه ماتې انتظام به الله پاک وکړي زما په الله باندې بروسه ده ته خفه کېږه ما کوم یو ښه کس به راشي واله مورجانې د روژه ماتې سامان اوس تاسو ووایئ چې ما څه کړی وای هغه یو ډېره غریبه ښځه وه او بس ما داسې وکړلو شب اذان شروع شول روژه ماته کوي वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाहु अल्लाह क्या ऊंची शान है